کې وساتې. په خدای قسم زه داسې خلک پیژنم، داسې خلک چې شخصي تاوان یې راته رسولی و، عملا زما یعنی نه دي کولی هغه خبرې د دغو په دغه وزارتونو کې راغلي دي. اوس که زه ورته ووایم چې وسړی دغه وخت د دوی په سپیس کې یو بړ غږېده، په دغه کې کانتینر کې اچولی و. یو لیکوال دی عادي سړی دی، هلته په یو عادي مسله باندې چا باندې فیسبوک کې پوسټ کړی و، راوړی و د وزارت داخله په کانتینر کې اچولی و. ما ته راغی وایي زه دا پلانی خو هلته پلانکي ځای کې وسړی څه مسله ده، د څه شی دي؟ ولا زه خو د پلانکي پسې مې یو وخت شی کړي نو خو دغه اوس که درته کښېنم دغه د حیثیت او دا د زور او تر ټولو نه لوی مطرح لیکوال یم ته خپله پوښتنه دې نه شوه کولی، په جمهوریت کې دې نه شوه کولی. همدا موږ ولاړو ته مو راخلاصولی و سړی د سره دا ظلم روان دی، دا د چاپلار نه نشي بندي کولی. زه ولاړم همغه ځای کې مې ستا په همغه ځای کې دا ستا د دغه د ته چې ډېر ورته نېشنلستان دي خو دغه د زور و دغه د صلاحیت و دغه د واک و اقتدار و، د خپل کانتینر نه دې په خپل مملکت کې ځان نشو خلاصولی. ولې در سره داسې کېدل؟ څه باعث خو چې کښېنې وجه دا ده چې تا ساختاري سیستماتیک کار نه دی کړی، تا څه چل کړی، تا خپل لاس خپله کټ کړی دی، یو ورور دې په یو نامه باندې وژلی دی. توحید د انسان مرګ دی، شخصیت د انسان مرګ دی. دا نن که موږ دته زه په دې باوري شوی یم که په دغه مسله کې د زموږ اختلاف راغی، که د ده سره دا ټوپک وای، د سره اقتدار وای، دی په واک کې وای، دی په امنیتي ارګان کې، دا اختلاف ما په کابل کې سره راغلی وای، په خدای زه به یا بندي وم یا وژل کېدلم. په خدای مطمئن اوسئ د به دا کار در سره کوم. یو انسان تر دې حده پورې زه د عقده په خپل وجود کې دومره ګندګي ساتلی سي، د ټیم ورک حوصله هغه سره ټیم ورک کېږي. ته د ټیم سړی یې، تا سره جمهوریت او سیاسي ساختار او سیاسي ګوند باندې کار کېږي، ته خو نه منې دا شیان. په دغه هلال کاکړ صاحب دلته ناست دی، نه وایم دی چېرته و، خدای خبر دی چې دی چېرته و. ته دته ورته ووایه دغلته ناست دی ډګروال دی، دنه پوښتنه وکړئ یو ورځې ورته ووایه څومره مکتوبونه دي په دغه جمهوریت کې یوازې ماته راکړي چې ګواښ درته موجود دی، نن وژل کېږي سبا وژل کېږي. ولې ما ته دی راکیني چې یو سړي سر په کابل کې په تلیک کې ګرځو، دی ما ته کیني دا طالب دی او هغه ته توره نوه شخصیت یې ور ووژنه، خپله په 2014-15 کې راغلی له ډاره بېرته کابل ته نه یې راغلی، په معمولي ګواښ باندې چې یو معمولي خبره در پسې نه ده سوې راغلی، بیا په خدای که افغانستان په سترګو لیدلی، که په کوم ځای کې چې وې، په کوم ځای کې چې تا لاسرسی درلوده او په کوم ځای کې ته رئیس جمهور ته نږدې، په خدای که خو مې دا تشې بس قبول کړی وای. اوس ولې سره دا کیسې کوي؟ بیا چې شی کوي؟ ګوره زه 6 میاشتې وروسته د دې مسایلو غبرګون ته راغلی یم او جواب وایم. 6 میاشتې مې حوصله کړې، 6 میاشتې مسلسل د سپتمبر راهیسې د فروری میاشت روانه ده، هره ورځ په ټیک ټاک کې سپکاوی کوي، خلکو پسې وایي، هره ورځ سپیس ورپسې نیسي، لیکل ورپسې کوي، یو ورځ مو غبرګون درته ونه ښوده. نن یې ځکه درته وایو چې تا سړی تا نو ریډ لاین کراس کوي، هېڅ شی نه پرېږدي. دا خو نه ده طریقه، دا خو وروره دا شخصي کېدل نه دي پکار. که ته دا څه کوې نو خو بیا یو سړي ته ووایي چې زما تا سره شخصي دښمني ده، نو اوس دې ثابته کړه، بیا څه وایي؟ په دا بحثونو کې ته دې خبرې ته ګوره، ولا په خبرو کې داسې کوم شی نه موندل کېږي چې د طالبانو دغه کوي، خو ښکاري داسې چې دا خبرو نه یې دغه وکړي، خپل برداشت واخلي، معنی یې دا ده چې طالبان زنده باد. نو خو ستا له خبرو کې تاو راتاو کې خو نعوذ بالله ستا له خبرو کفر راوځي، هېڅ ته ښکاره الحاد ته کار کوي. که موږ برداشت یې واخلو ټاپه نه در باندې وهو، خو که ټاپه نه در باندې وو، له خبرو دې برداشت وکړو، 10 وارې د خدای او رسول ته توهین کړی وکړو در باندې دا ټاپه، موږ کله ویل دي چې ته ملحد یې. 2000 دا وروستي روایتونه ټولې خبرې د عیسی او د پاکستان په ګټه دي. یوه ورځ موږ وویل ته د عیسی جاسوس یې، برداشتونه ته څنګه اخلي چې ته چا باندې ثبوت نه لري، د یو چا خبره واضح نه ده، ته څنګه هغه قرباني کوي، د هغه شخصیت قرباني کوي. بحث ورسره وکړه سړیه، کنځلې مه کوه، ټاپې مه وهه، فضا مه خرابوه. فضا دې په کنځلو خرابه کړې، په غلطو ادبیاتو دې خرابه کړې، په شخصیت خلک دې سره وویشل، روغ جوړ جمهوري ټیم دې سره وویشه، ودې پاشه، ټوټه ټوټه دې کړ. ولې دا کار؟ دا تا څومره لوی تاوان تا د جمهوریت دغه ملي روایت ته تا واړو که دې وانه اړوو. په 9 نوي مسایلو کې ته له یو چا سره موافق یې، په یوه مسله کې تا سره څوک موافق نه دی، ته راځې 9 نوي شیانې ټول 9 نوي مصلحتونه او ګټې چې دي په لغته وایې د یوې خبرې دپاره چې تا سره څوک، ځکه ته خو دومره ایګویست سړی چې تا سره که یوه خبره کې څوک موافق نه شو، هغه سره ته بس د هغه شخصیت هم وژنې، د هغه سره چې څه دې په خوله درځي هغه ورپسې وایې. یعنی دغه بحث ته زه د ځینې وضاحتونو ځینو خبرو ته راغلم، ډېرې خبرې نورې دي چې دلته ځینې کیني، موږ سره راشه یو پرانیستي بحث ته راسه. کوم پرانیستي بحث ته چې ته کنځل ورپکې وکړې،
که ته یو چا ته وایي تا سره بحث بیا څه معنی لري چې ته لومړی د یو چا په وطن پرستۍ باندې په وطن دوستۍ باندې دغه په افغانیت باندې دغه په تعهد دیموکراسۍ ته هغه باندې دا شک وکړي اول دا ټاپه پې ولګوي نو بیا بحث کې نور شی پاتې شو تا فیصله وکړه قضاوت دې وکړه فیصله خو هغه وخت کې بحث خو خلک هغه وخت کې کوي چې کله د احترام فضا موجوده وي او ته د اختلاف راواخلې چې اختلاف چیرته موجود دی چې ته کله مکر کې کذب وایي دروغ وایي یو موصله دوه مسایل سره میکس کوي ته یو چاته وایي دا وخت په باسونو کې لګیا دي چې ښه صحیح ده دا به در سره ومنو چې دی پاکستانیان نه خو استبداد خدای کړه نو خانه خرابه ده یو کال درته موږ لګیا یو چې استبداد ورته ووایه پاکستانیان مو ورته وایي موږ خرابوي وسړی دا خو یو کال نه موږ درته لګیا یو چې وسړی دا استبداد دی جبر دی دیموکراسي پکې نشته د وګړو حقونه چې دي هغه راځه په دغه خبر دغه روایت قوي کا او دا ملت باید په خلاف دا بل روایت چې تا رانیولې دغه درته خرابوي ځکه دوی دوه ډزه کوي ټول خلک په دې مملکت وراړي جار دا خو دوی ټول دروغ ویلي دا خو مخالفین دي او هغه کار در سره وکړه راځه د اصل مسله را ونیسه اصل مسله د دیکتاتورۍ او د وګړو د حقونو نقض کېدل دي همدغه روایت قوي کا نن راغلی دی خبرې ته چې ولا نو خدا بل خو شي خدای نو چې خدي خرابي وکړه خدي چې مسله خراب کړه اوس ما ته وایي چې دا بل شي خو را سره ومنه نو چې د وطن په تاوان دي استبداد خو د وطن په تاوان دي نو همدغه شی موږ د تلګیا نه د دوه کاله خو درته موږ لګیا چې وسړی دغه سړی دغه روایت هم دغه دی خام روایت ما جوړه خام روایتونه ځان نه متخلیقه دروغ مو وایا او په ښکارا په ټوئیټر کې مرته اخته په ویډیوګانو کې مخته دروغ وایي ورپسې را جوړې کوي وایي که 10% تاسو 90% ته ورسوي تاسو فکر کوئ یعنی فضا دومره مختله کوي دومره ګنده کوي دومره ګمراه کوي چې خلکو نه افغانانو نه دغه نه هغه په دغه کې دا وایي د پروپاګاندا بمبارډمنټ انفارمیشن بمبارډمنټ یو اصطلاح کارول کیږي په تبلیغاتو کې خلک بمبار کا معلوماتو باندې په ټاپو باندې په دروغو باندې په جعلي خبرونو باندې په ډیس انفارمیشن باندې دومره خلک ګنګس کا چې خلکو نه تصمیم نیولې د تصمیم نیولې صلاحیت واخیستل شي خلک نور فکر نشي کولای د سره رقم تصمیم ونیسي کټ مټ کار کوي په ډیس انفارمیشن او په غلطو معلوماتو باندې خلک بمباراوه سار ماخام او دا بیچاره خلک قسم دی باور وکړئ د څو میاشتې مخکې په داخوس کې یو څه وخت کې تاسو لیدلی هر دوه ورځ به یو ځوان خودکشي کړي وزن به وژلی یو ورځ مو ځان سره فکر کوه چې وسړی دا څه د ملک څه روان دي دا خو ته دلته شروع دی ورته کړی دا دې ځای نه ته چې چېرته منفي خبر ګورې پې ور شروع کړی دي تیم پې ورچوه رسنۍ هم پې ورچي دنیا هم ورته وایي افغانستان خلک شو تباه شو راویستلی هم نشي کومک هم نشي ورسره کولی او بس ټوله ورځ د خلکو د ذهن ته نیم پکې رښتیا دي نیم پکې دروغ دي ور بمباروي دي غوانه بېغمه ورته ناستې 4 ساعته انټرنیټ د 1 جی بي دی خدای دې که 2 جی بي دی او شروع دی په دې بیچاره ولس کړي د غلط معلومات او د ډیس انفارمیشن په شروع کوه او په منفي خبرې خلک دی لیونی کړ خلکو خودکشي وکړي دغه خلکو په قتلونو کې ته مسؤل نه ته نه مسؤل ته خدای خلکو ته هیله نشي ورکولای حلار نه ورته وړاندې کوي بس شروع دی کړي د بس چې څه په مخه درځي کاروي ته دا ملت باندې لګ رحم کوي نه کوي وسړی دا خلکو ته هیله ورکوي کني ورکوي حلار ورته پیدا کوي کني ورته پیدا کوي د افغانستان بیړه رښتیا هم دومره غر کده لکه دا تی وای ډېری خبرې دي کله کله به ته د زړه له درده یو چاته کینې چې سړی دا مکوه دا کار ته د وطن په تاوان خبره ده مکوه له تا مو دا نه لورېږي دا شی ته کوي او دا په قراره مو درته ویلي دي 10 وارې مو درته ویلي دي اوس درته مجبور یو چې د ملت ته وایي چې وسړی قصه دغه شی ده مونږ په خدای که داسې کوم څه کړي چې دا څومره مداخله خلکو ته ښیي او دی څه رقم د 4 میاشتې مسلسل په یو چا پسې غږېږي دا قصه نه ده مونږ دومره بې وجدانه خلک نه یو چې مونږ طالبان سو مونږ دا کار نشو کولی مونږ د افغانستان د خلکو په حقونو باندې تیری نشو کولی دا کار مونږ نه کوو چې د خپل وطن سره ظلم وکړو خو دا کار هم نه کوو چې دغه وطن کې چې څه حاکم دي د پاکستان د جټ الوتکو په زور باندې نه ختموو هغه ته هم چکچکې نه وو د هغه برخه هم نه ګرځېږو ته ورته خوشحالي که ستا لاره بدله ته ورته خوشحاله اوسېږه هر څه چې وایې خو دا طریقه نه ده وروره کومه طریقه باندې چې ته اخته یې وبخښه که ډېر وخت مې نیولی